In the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate. This is Hasibullah Jawad, teacher of International Muslim Educational Foundation. Welcome to Prime 1 class. Lesson 2. تیر ورځ مو په ضمیر باندې خبرې وکړې. ضمیر مو تعریف کړ، ضمیر کې مو مثال وکاراوه. ضمیر ډولونه مو وویل چې په نهه برخو ویشل شوی، چې د هغې له جملې څخه مو په شخصي ضمیر بحث وکړ. شخصي ضمیر مو په دوه برخو وویشه چې فاعلي ضمیر او مفعولي ضمیر و. راځو د هغې له جملې څخه په سبجکټ پروناون یا فاعلي ضمیر بحث کوو. Subject pronouns یا فاعلي ضمیرونه تعریفوو یې چې څه شی دی. Are those which are used instead of subject. په ټوله کې د ضمیر وظیفه دا وه چې د نوم د تکرار مخنیوی یې کوه. له هغې څخه وروسته شخصي ضمیر د اشخاصو، ځایونو او د اشیاو د نومونو د تکرار مخنیوی یې کوه. خو اوس فاعلي ضمیر یې څه وایي؟ are those which are used instead of subject. فاعلي ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې د فاعل د تکرار مخنیوی کوي. are those هغه ضمیرونه which are used کوم چې استعمالیږي instead of subject د فاعل پر ځای. فاعلي ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې د فاعل پر ځای استعمالیږي، یعنی په جمله کې د فاعل د نوم د تکرار مخنیوی کوي. دلته اوس پوښتنه پیدا کېږي چې what is subject. subject څه شی ده؟ دا فاعل چاته ویل کېږي؟ فاعل څوک ده چې د نوم د تکرار مخنیوی وشي؟ subject موږ په څو ډوله سره تعریفولی شو؟ وایو چې subject is the doer of an action. د عمل اجرا کوونکي ته فاعل ویل کېږي. هر څوک چې کوم کار ترسره کوي هغه فاعل بلل کېږي. د مثال په ډول زه تدریس کوم، زه فاعل یم. زما د نوم د تکرار مخنیوی په فاعلي ضمیرونو سره کېږي. فاعلین بیا جمع کېدی شي، مفرد هم کېدی شي. فاعلین نارینه هم کېدی شي او ښځینه هم کېدلی شي. وروسته به موږ ووایو چې د کوم فاعل لپاره کوم ضمیر استعمالیږي. لومړی تعریف د فاعل وایي چې subject is the doer of an action. د عمل اجرا کوونکي ته فاعل ویل کېږي. I will use an example یا مثال کاروم. لیکم چې Ali drives the car. Ali موټر چلوي. په جمله کې د عمل اجرا کوونکی علی ده. علی یو نارینه کس دی. علی یو مفرد اسم ده. د مفرد اسم لپاره په سبجکټ پروناونس کې موږ یو ضمیر لرو چې وروسته لیست کوو چې هغه هی ده. نو موږ کولی شو د ده د نوم مخنیوی په هی سره وکړو چې موږ وایو چې هی ډرایوز د کار، هغه موټر چلوي. نو نظر لومړي تعریف ته د عمل اجرا کوونکی فاعل بلل کېږي. راځو دوهم تعریف ته د فاعل چې آیا د دې پوښتنې ته ځواب ورکړو چې ول سبجکټ فاعل څه ده. موږ ویلی شو چې سبجکټ is a person or thing that we talk about. فاعل هغه شخص او څیز ده چې موږ یې په هکله خبرې کوو. د تل لپاره د عمل اجرا کوونکی فاعل هم نشي کېدلی، ځکه په ځینو ځایونو کې داسې جملې موږ لرو چې هلته د کار ترسره کېدل نه وي، نو هلته بیا زموږ تعریف صدق نه کوي. که چیرې داسې جملو سره مخ کېږو نو د فاعل دوهم تعریف ته مراجعه کوو. subject is a person or thing. فاعل هغه شخص یا څیز ده that we talk about، کوم چې موږ یې په هکله خبرې کوو. راځو بېلګه پکې کاروو. I will use an example that prove this case. Ali is a doctor. Ali یو ډاکټر ده. په دې جمله کې هیڅ داسې کوم عمل نشته
که لومړي تعریف ته د فاعل وګورو، فاعل د عمل اجرا کوونکي ته ویل کېږي. خو په دغه جمله کې علي کوم کار نه ده ترسره کړی. که علي کوم کار نه ده ترسره کړی نو دویم تعریف دلته صدق کوي. د علي پاک له موږ تاسو خبرې کوو چې څوک ډاکټر ده؟ علي ډاکټر ده. نو په یاده جمله کې هم علي فاعل شو او د علي لپاره به همغه مشخص سبجیکټ پروناون یا فعلي ضمیر استعمالیږي. یا وایو چې car is beautiful. موټر ښکلی ده. په دې جمله کې کوم کار نه ده ترسره شوی بلکې د دې جملې د فاعل پاک له موږ یو خبره کړې چې په جمله کې فاعل موټر ده او د موټر لپاره به همغه ځانګړی ضمیر استعمالیږي. راځو اوس موږ فاعلي ضمیرونه پېژنو چې آیا فاعلي ضمیرونه کوم کوم دي. په تعریف کې موږ دا خبره وکړه چې فاعلي ضمیرونه د فاعل پر ځای استعمالیږي. فاعل مو وپېژنده، اوس په خپله فاعلي ضمیرونه وپېژنو. Subject pronouns are as follow: he, she, it, I, you, we and they. موږ اوه فاعلي ضمیرونه لرو: he, she, it, I, you, we, they. دا اوه فاعلي ضمیرونه په اوو ځایونو کې د فاعل د نوم د تکرار مخنیوی کوي. راځو هر یو بېل بېل پېژنو چې آیا هی چاته ویل کېږي او چېرته استعمالیږي. هی د نارینه مفرد نارینه لپاره استعمالیږي. مفرد دا معنی چې یو کس نارینه وي او یو اوسي، یو شخص اوسي. مخکې موږ مثال ورکړ علي ډرایوز د کار، علي موټر چلوي. علي یو شخص ده. د علي د نوم د تکرار پر ځای موږ کولی شو چې هی وکاروو. همدا مثال کې بیا کار کوو: علي ډرایوز د کار. په جمله کې موږ فاعل لومړی پیدا کوو. فاعل څوک دی؟ علي ده. څنګه علي فاعل ده؟ یو کار ترسره کوي. دا زما لومړی تعریف څه ده؟ یو کار ترسره کوي. اوس علي څو کسان دي او د جنسیت له پلوه نارینه ده که ښځینه په دې بحث کوو. علي یو کس ده او یو نارینه شخص ده. د یو نارینه او مفرد شخص لپاره موږ ضمیر هی کاروو. نو موږ په ټوله کې ویلی شو چې هی ډرایوز د کار، هغه موټر چلوي. هی مو وپېژنده. راځو شي ته چې آیا شي د چا لپاره استعمالیږي. شي هم عین د هی غوندې ده. شي د یو ښځینه لپاره استعمالیږي، یعنی یو واوسي، مفرد باید واوسي او ښځینه واوسي. د مثال په ډول زه لیکم چې مریم is a student. مریم یوه زده کوونکې ده. مریم یوه جنۍ ده او د مؤنث ده د جنس له پلوه. د مریم لپاره اوس موږ نشو کولی چې هی استعمال کړو. که څه هم مریم هم مفرد ده او علي هم مفرد و، خو مګر د جنس له پلوه مریم ښځینه اسم ده او علي یو نارینه اسم و. اوس موږ که چیرې غواړو چې ضمیر وکاروو په جمله کې، د شخصي ضمیرونو کې فاعلي ضمیر او په فاعلي ضمیرونو کې موږ د دې لپاره شي کارولی شو. She is a student. هغه یوه زده کوونکې ده. راځو it ته چې آیا it د چا لپاره استعمالیږي. it هم د هی او شي په شان د مفردو اسمونو د تکرار مخنیوی کوي. خو نه نارینه نه ښځینه بلکې باید بېجانه واوسي. هغه نومونه چې بېجانه دي او یو دي د هغوی د نوم د تکرار مخنیوی موږ په it سره کوو. لکه ویلی شو چې computer is smart. کمپیوټر نه نارینه اسم ده د جنس له پلوه نه ښځینه ده، یا خنثی اسم ده. که څه هم یو ده خو موږ د دې لپاره اوس نشو کولی چې هی یا شي وکاروو بلکې د دې لپاره به موږ it کاروو. موږ ویلی شو چې it is smart. دا جذاب ده. دې هم ور وړاندې آی باندې فوکس کوو. آی د خپل ځان لپاره استعمالیږي. لومړی شخص څوک دی؟ سپیکر، ویونکی، څوک چې خبره کوي. زه لومړی شخص یم. زما د نوم د تکرار مخنیوی نه په هی سره کېدی شي، نه په شي، نه په it سره. دا په آی سره کېږي ځکه هی شي it هم د مفرد لپاره استعمالېدل. که څه هم زه مفرد یم، نارینه یم، خو مګر زه دریم شخص نه یم او هی شي it دا د دریمو اشخاصو لپاره استعمالېدل، نارینه، ښځینه او بېجانه. آی د مفرد شخص لپاره استعمالیږي، خو
باید لومړی شخص وي، سپیکر وي، ویونکی وي. هغه که نارینه وي که ښځینه وي استعمالولی شي. لکه زه خپل د نوم پر ځای لیکم چې I am a teacher. زه یو ښوونکی یم. په داسې توګه که چېرې یو ښځینه استاده تدریس کوي هغه هم کولی شي د خپل د نوم د تکرار مخنیوی په آی سره وکړي. راځو له دې هم ور وړاندې یو ته. یو دوه حالتونه لري، ته یا تاسو. یو کس لپاره هم استعمالېدلی شي، دویم شخص. ډېرو اشخاصو لپاره هم استعمالېدلی شي، دویم شخص. دوم اشخاص موږ جمع هم لرو او مفرد هم لرو. You are a boy. ته هلک یې. You are boys. تاسو هلکان یاستئ. له دې هم ور وړاندې موږ په وي باندې بحث کوو. وي لومړی شخص جمع دوهم شخص. دوهم اشخاص جمع لومړی شخص. یعنې زه تاسو هم یادوم او زه تاسو په شمول خپل ځان هم یادوم. زه نو که چېرې غواړم د دغه ټولو نومونو د تکرار مخنیوی وکړم په وي سره یې کوم. We are boys. موږ هلکان یو. تاسو هم ذکر شوئ او زه هم ذکر شوم. دی دوی یا هغوی د ډېرو جمع اشخاصو لپاره استعمالیږي، خو مګر د درېیمو اشخاصو لپاره. د درېیمو اشخاصو لپاره موږ هی درلوده، شي مو درلود او ایټ مو درلوده، خو مګر په مفرد حالت کې وه. ته هلک یې، ته جینۍ یې، دا بېجانه ده. نو د داسې اسمونو د تکرار مخنیوی موږ په دې سره کوو. مثال ورکوو چې they are students. دوی زده کوونکي دي. دا و د نن ورځې درس کورنۍ دنده ستاسو لپاره په ټولو فایلي ضمیرونو کې به دوه مثالونه جوړ کړئ. هی شیت آی وي دی. تر بلې ویډیو ګډ بای.